آیا تاسو د ملا سخت درد، د ادرار پر مهال سوزښت یا په ادرار کې وینه لرئ؟ دا د پشترګو د تیږې نښې کیدای شي. راځئ چې نور معلومات ترلاسه کړو. السلام علیکم ګرانو لیدونکو، ښه راغلاست زموږ د پښتو هیلث کیر چینل ته. نن به د پشترګو د تیږې یا کډنی سټون په اړه مهم معلومات در سره شریک کړو. که تاسو یا ستاسو د کورنۍ کوم غړی د پشترګو د تیږې له ستونزې سره مخ وي، نو دا ویډیو تر پایه وګورئ. د پشترګو تیږه څه ده؟ د پشترګو تیږه هغه کلک مواد دي چې په پشترګو کې د منرالونو او مالګو د راټولېدو له امله جوړیږي. د پشترګو د تیږې مهم لاملونه: 1. د غوښې ډیر استعمال. 2. د ځینو شنو پانو لرونکو سبزیو ډیر استعمال. 3. د مالګې زیات استعمال. 4. چاغوالی یا موټاپا. 5. د ادرار د لارې التهاب او پړسوب. 6. کمی اوبه څښل. د پشترګو د تیږې نښې: کانګي یا زړه بدوالی، د نس درد، د ملا یا شا شدید درد، په ادرار کې وینه، سرګرځیدل او کمزوري. ګرانو لیدونکو، ډیری کسان د پشترګو د تیږې له امله د ملا سخت درد، د ادرار ستونزې او بېقراري تجربه کوي. اوس به درته یوه مشهوره کورنۍ نسخه ووایو چې ډیر خلک یې د پشترګو د روغتیا لپاره کاروي. کورنۍ نسخه نمبر 1: 1 کاشوغه شات، 1 کاشوغه د لیمو اوبه، 1 کاشوغه د زیتون تیل. دا درې واړه په نیم ګیلاس اوبو کې ګډ کړئ او هر سهار په نهاره وڅښئ. کورنۍ نسخه نمبر 2: 2 کاشوغې مصري، 14 دانې الایچي، 1 کاشوغه د خټکي تخم. دا ټول په اوبو کې واچوئ او سهار او ماښام یې وڅښئ. کورنۍ نسخه نمبر 2: د پیازو جوس 15 ګرامه، هره ورځ یې وڅښئ. مهمه یادونه: که تیږه لویه وي، شدید درد، تبه یا د ادرار بندښت رامنځته شي، نو ژر تر ژره ډاکټر ته مراجعه وکوئ. کورنۍ نسخې هر وخت د طبي درملنې بدیل نه وي. ګرانو لیدونکو، که ویډیو مو خوښه شوه نو لایک، شیر او سبسکرایب یې کړئ. د روغتیا په اړه د نورو ګټورو معلوماتو لپاره زموږ چینل تعقیب کړئ. تر بلې ویډیو پورې الله مو مل شه.